الله جل جلاله دې زموږ ستاسو ټول عبادت قبول کړي. دا الله جل جلاله عظیم احسان دې په موږ او تاسو چې الله جل جلاله د رمضان په دویمه لسیس کې د الله جل جلاله عبادت کوو او د الله جل جلاله فرمان په ځای کوو. معززو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی څوک چې په رمضان کې روژه ونیسي د ثواب په نیت ایمان او عقیده په الله جل جلاله وي، دغه انسان نه چې کوم وړاندې ګناهونه شوي دي الله جل جلاله به د رمضان د وجې نه ورته معاف کړي. په میاشت د رمضان کې لږ عمل دی او ثواب ډیر دی. کم ځانګړتیاوې امتیازات چې په دې میاشت کې دي مسلمانانو لپاره شپې او د ورځې هغه بیا په نورو میاشتو کې نه پیدا کیږي. دا الله جل جلاله قانون دی چې تمام مخلوق یو رقم نه دی پیدا کړی. همدارنګې په کال کې 12 میاشتې دي الله جل جلاله یو رنګ نه دی پیدا کړي. بعضې ورځې بعضې میاشتې په بعضې نورو باندې فضیلت لري، بعضې شپې په بعضې نورو شپو باندې فضیلت لري، بعضې ښارونه په بعضې نورو باندې فضیلت لري. مکه معظمه ده، مدینه منوره ده، په ټولې نړۍ باندې فضیلت لري. همدارنګې په انسانانو کې ټول انسانان یو شان نه دي. الله جل جلاله د انسانانو مرتبه درجه دا معلوم کړي دي. څوک پیغمبران دي، څوک صحابه دي. په پیغمبرانو کې هم څوک اوچتې درجې والا دي، څوک دغه نه په لاندې درجه کې دي. همدارنګه عام مسلمانان. نو د الله جل جلاله دا قانون دی لکه څنګه چې مکې معظمې ته مدینې منورې ته فضیلت ورکړی دی، همدارنګې په ټولو میاشتو کې میاشت د رمضان ته فضیلت ورکړی دی. او په میاشت د رمضان کې الله جل جلاله د رمضان آخري 10 شپې او ورځې چې موږ او تاسو او تیریدو د وخت سره ورته نږدې کیږو، دا ډېر زیات فضیلت لري. معززو حاضرینو، کیدای شي آینده تر څو بله جمعه راځي اعتکاف به شروع شي، ځکه نن 14مه ده. نو د اعتکاف متعلق سو مختصری خبره. اعتکاف سنت دی ورونو. اعتکاف ډیر زیات ثواب لري. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چا چې اعتکاف وکړ الله جل جلاله با د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب ورته ورکړي. هغه انسان چې عمره نشي کولای یا حج نشي کولای
حج ور باندې فرض نه دی نو الله جل جلاله د عمرو ثواب په اعتکاف سره ورکوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک با په هر کال کې اعتکاف کولو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی وی کله به د رمضان آخری شپې داخل شوي وی نبی علیہ السلام مبارک بخپل د پرتوک بټ وها دا الله تعالی د عبادت لپاره ځان به چمتو که همیشه نبی علیہ السلام مبارک د الله جل جلاله عبادت کولو خاص کر په آخری لس شپو ورځو کې نبی علیہ السلام مبارک با بس په ځان باندې تکلیف زیات تیرولو او د الله تعالی عبادت به د شپې او د ورځې کولو او کوم کال باندې چې نبی علیہ السلام مبارک وفات کېده په هغه کال کې نبی علیہ السلام مبارک 60 ورځې اعتکاف کړی دی کله چې انسان قبر ته نږدې کېږي سپینګیری کېږي په ګیره کې سپین تارونه پیدا کېږي نو د انسان لپاره ډیره لازمه ده ډیره ضروری ده چې هغه باید نیک اعمالو ته دا زور ورکړي او نیک اعمال زیات کړي دا الله تسبیح وای دا الله عبادت وکړي نو په همدې خاطر باندې نبی علیہ السلام مبارک 60 ورځې اعتکاف وکړ حال دا دی چې نبی علیہ السلام مبارک ګناهونه نشته ګناه نه معصوم دی تمام انبیاء د ګناه نه پاک دي خو نبی علیہ السلام مبارک د الله جل جلاله نه دومره یریږي چې هغه د رمضان په آخري لس شپو کې 9 بیبیانې یا زیات او کم دا په کور کې پریدي او راځي په خپل جماعت کې اعتکاف کیږي اعتکاف که یو سړی ځان ته بانی جوړوي هغه جدا مسله ده که چا عزم وکړه قصد اعتکاف وکړه ګورئ دا ډېر زیات ثواب لري پخوا اعتکاف نه خلک ډېر ډارېدل خلکو به ګمان کولو چې کله اعتکاف ته کېناستې بیا به خبرې هم نه کوې اعتکاف صرف دنیایي خبرې مه کوه تلاوت کوه د الله ذکر کوه خوب کوه نوافل کوه او چې کله ستړی شي غلی کېنه ضروري خبره هم کولی شي داسې نه ده لکه څنګه چې نن سبا بعضو اسانه کړې ده ډېر آسان هم نه ده که د ډېر آسانه وکړه ګوره اعتکاف د نه کېږي ته به خوشحاله چې زه د جومات نه ووتم اعتکاف مې وشو خو که په شرایطو باندې برابر نه اوسې نو بیا اعتکاف د نه کېږي چې څومره احتیاط وکړي پخواني زموږ مشرانو ډېر احتیاط کولو اعتکاف کې کله چې باندې به وتل ما ته یادېږي زه ماشوم وم یو کس به ناستو هر څومره کسان کېناستلی شي لس شل څومره چې کېني مشکل پکې نشته خلک به یریدل نو هغه به چې جومات نه ووته د خپل صادر به یې داسې ځوړند کړی و چې چا سره باندې مې نظر ونه لګېږي یا داسې کومه پېښه پیدا نه شي نو چې څومره مې احتیاط کوې په دې لسو ورځو شپو کې نو دومره ثواب پکې ډېره ده اعتکاف سنت ده سنت کفایه ده کله چې په یو کلي کې یو کس اعتکاف ته کینی د ټول کلیواړه او غاړه خلاصېږي او که چېرته په مکمل کلي کې یو قسم کینني نو د ټولو غاړه بنده ده اعتکاف کے بعد دنیا خبریں نہ کہے
دنیا خبرې کول مکروه دی. د اعتکاف مثال داسې دی لکه یو سړی د چا په دروازه کې پروتي څه مقصد دپاره، کوربه ته وایي تر هغه وخته پورې زما مقصد نه حاصل شوی زه نه ځم. نو معتکف هم د الله جل جلاله په کور کې پروت وي، یا الله تر څو ما ته بخښنه ونه کړې زما ارزوګانې قبولې نه کړې زه درنه نه ځم. نو الله جل جلاله چې یو انسان د الله په کور کې د الله په دروازه کې فریاد وکړي، غذر وکړي، زاریګانې وکړي، بیا لس شپې، نو الله تعالی ډېر مهربانه ذات دی. زما او ستا په دروازه کې چې یو سړی پروت وي، نو موږ او تاسو که هر څومره خفه یو بیا ورسره شفقت او مرحمت کوو، او الله جل جلاله ډېر رحیم ذات دی. اعتکاف نه وتلی شي په وخت د ضرورت کې. ضرورت طبعی لپاره چې انسان ورته طبعا ضرورت لري هغه لپاره وتلی شي. ضرورت شرعی لپاره وتلی شي، غسل در باندې واوښته، جنوب شي، بیا د اعتکاف خانې نه وتلی شي چې تر څو غسل وکړي. بغیر د ضرورت طبعی نه او بغیر د ضرورت شرعی نه جمعه نه نشي وتلی. جمعې مانځه لپاره وتلی شي، صغیر جمعات دی اعتکاف ته ناست دی، نو جمعې مانځه لپاره کبیر جمعات دپاره جامع جمعات ته تللی شي، دې کې ستونزه نشته. او اعتکاف په هغه جمعات کې کیږي چې هلته 15 وخته مونځ کیږي، یعنی دا جمعات وي، وقف وي دا ځای. چې جمعات وقف نه وي هلته بیا اعتکاف نه کیږي. مثال په ښارونو کې بعضې جمعات وي د دوکانو د پاسه جمعات وي، لاندې دوکانونه وي، بره جمعات وي، 15 وخته مونځ کیږي پکې، خو دلته اعتکاف نه کیږي ځکه دا جمعات نه دی شرعاً. جمعات هغه ته وایي چې لاندې و بره دا ټول وقف وي، و هغه جمعات چې دی د چا ملکیت دی، او کوم جمعات چې د چا ملکیت وي هغه شرعي جمعات نه دی. نو هغه کې اعتکاف نه کیږي. اعتکاف خانه کې رادو نشي اوریدلی، خبرونه اخبار نشي کتلی، دا نت نشي استعمالولی، بغیر د ضرورت نه چا سره خبرې نشي کولی. ماشوم راغی یا څوک راغی، ما ته کالی پکار دي، کالی راته راوړه، کالی مې خیرن شوي دي، کالی بدلوم. لوبیا نه خورم، ما ته فلانی شی راوړئ، ما ته شوده راوړئ. زه مریض یم، ډاکټر غوښتی شي چې ډاکټر راشي، که بیا هم ضرورت شو باندې وتلی شي ډاکټر ته. جنازې ته نشي تللی، بیمار پرسۍ ته نشي تللی. البته که چیرته یو انسان په وخت د شروع د اعتکاف کې دا خبره غوټه کي چې زه اعتکاف ته کینم خو بیا به جنازې ته ځم، اول نه چې دا نیت وکړي بیا صحیح ده. خو بیا ګوره په ثواب کې فرق راځي. هغه اعتکاف چې ته بالکل نه وځې د دې ثواب بیا زیات دی، د هغه اعتکاف نه چې تا اول کې غوټه کړې ده، نیت دې کړی چې زه به جنازې مانځه لپاره وځم، د دې ثواب بیا د هغه په نسبت کم دی. ګرمي ده، دې لپاره چې ځان یخ کي غسل لپاره باندې وځي، نو دا ضرورت شرعي نه دی. د غسل لپاره به صرف د ځان یخولو لپاره به دا د اعتکاف خانې نه نه وځي. او که د اعتکاف خانې نه بغیر د ضرورت نه ووته، د ضرورت نه زیات ووته، نو د ده دا اعتکاف چې دی
دا فاسد دی او خرابېږي اعتکاف. که مړی مو شو اعتکاف نه نشي وتلی، که ووتي بیا همداسې لاړ شه، نور اعتکاف دی مات شوی دی. نو په اعتکاف کې څومره چې سکوت وي، څومره احتیاط وي ښه دی. بعضې وخت کې اعتکاف والا ډېر شي، په یوه پرده کې 2 کسان یا 3. پرده مهم نه ده، دا پرده صرف دې لپاره ده چې یو خو دوی په امن کې شي، دویم دا چې چا سره ډېرې خبرې را نه شي. بعضې وخت کې 2 کسان یا 3 کسان ناست دي، هغوی بیا غورې شروع کړي په اعتکاف خانه کې. غورې مکروه دي، دنیایي خبره به نه کوي بغیر د ضرورت نه. دا ستا روجه ده، ځان به ډېر ساتئ، ځکه 10 ورځې او 10 شپې ډېر شی دی. کور نه وتی، کار نه وتی، جومات کې ناست دی، چې الله دومره خواري وکړه چې الله تا ته مغفرت وکړي. اعتکاف د نبی علیه السلام مبارک بیبیانو دا په کور کې کولو. نبی علیه السلام مبارک چې وفات شو، زموږ او ستاسو خورګانې کولی شي چې دا په خپلو کورونو کې ځان ته ځای منتخب کی او هلته اعتکاف ته کینی. کور کې چې کوم ځای تعیین که، کومه کوټه وه، کوم ځای ځان ته انتخاب که، بس دې کې دا اعتکاف کولی شي، دې کې مشکل نشته، ثواب یې کېږي. لکه څنګه چې نارینه احتیاط کوي اعتکاف کې، همدارنګې ښځینه به هم احتیاط کوي. په دوران د اعتکاف کې خپلې بیبي سره کوروالی، لومس، لاس لګول، بیا بچو اخیستل، دا ټول ناروا دي، اعتکاف یې ورباندې ماتېږي. نبی علیه السلام مبارک په اعتکاف کې ناستو. بی بی صفیه رضی الله تعالی عنها د څه ضرورت په خاطر باندې هغه سره ولاړو، خبرې کولې. اخوا د صحابه کرام ول، نبی علیہ السلام مبارک چې ولید چې خپل میرمنې سره ولاړ دی، نو هغوی د خپې تیزې کړې، حیا یې وکړه، ادب یې وکړه. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته آواز وکړو، ودرېږئ، راشئ، دا زما بیبي ده، ګوره بی بی صفیه ده. نو صحابه کرامو ورته عرض وکړه، د الله پیغمبره موږ په تا بدګماني نه لرو، پوهېږو چې ستا بیبي ده. نبی علیہ السلام مبارک دا کار دی لپاره وکړه چې بدګمانۍ نه ځان ساته. یعنې د الله پیغمبر وخو څومره احتیاط کولو، خپلو ملګرو سره، په خپلو دوستانو سره څومره احتیاط یې کولو چې په ما د چا بدګماني را نشي، چې بیا زما خبر بیا تاثیر نه کوي په خلکو باندې. نو اعتکاف په دوران کې خپلې بیبي سره جما او دا منع ده، اعتکاف یې ماتېږي. خاص کر په دې اعتکاف کې لویه ګټه دا وي چې په دې آخري 10 شپو کې بیا د لیلة القدر شپم ده. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، و نبی علیہ السلام مبارک فرمایل د لیلة القدر شپه دا د رمضان په آخري طاق شپو کې ده، 21مه، 23مه، 25مه، 28مه، 29مه، په دې کې ګرځي را ګرځي، په دې طاق شپو کې راځي. اگر که په دې کې اقوال شته، بعضې اقوال داسې مشته چې په ټول کال کې ګرځي، یو قول داسې مشته چې د رمضان په میاشت کې ګرځي، کله اول کې راځي کله آخر کې راځي. خو راجح قول اکثر علما مفسرین او چا چې لیدلی دا میاشت، هغه په آخري طاق شپو کې لیدلی دی.
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ نبی علیہ السلام مبارک نے پختنه کی چې کما لیلة القدر شپه ولیدله زه به کومه دعا کوم کومه دعا به کوم نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي دا دعا کوه اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا الله ته ډېر بخونکی ته ډېر مهربان ذات ما ته عفو وکړه بهترینه سرمایه دا ده انسان دے پاره چې الله دې معاف کی بس چې انسان نه الله خوشاله شي الله ورته مغفرت کی دا لویه سرمایه ده او کچیرته منګ او تاسو د دنیا سوال مو که خبره ده الله نه چې سوال کوي یا الله زما دنیا او آخرت جوړ کی یوازې د آخرت دعا هم خدا خو نبی علیہ السلام مبارک تعلیم دې ور کړي چې کله سوال کوي د دنیا او د آخرت سوال کوي یو صحابي ډېر ډنګر دی اوچ کلک دی همیشه به مریض او کمزور یو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ته څنګه دعا کوي وای زه دعا کوم یا الله زما آخرت جوړ کی که دنیا میں هر څنګه یې خو آخرت میں جوړ کی نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي نه داسې دعا مه کوه داسې دعا کوه یا الله دنیا میں جوړه کی آخرت میں جوړ کی الله ته څه کمی دی الله سره هر څه پر ایمان دي هم د دنیا چې په دنیا کې موسای هم په آخرت الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر بشکا من قرآن عظیم الشان نازل کړی دی په شپه د لیلة القدر کې وما ادراک ما لیلة القدر ته چا پوه کړي چې لیلة القدر شپه څه شي ده لیلة القدر خیر من الف شهر الله فرمایي د لیلة القدر شپه دا د زرو میاشتو نه بهتره ده 3 کال او 3 میاشتې جوړیږي دا یوه شپه دا یوه شپه چې چا وکړي د الله عبادت وکړه دا 3 کال او 4 میاشتو سره بدلیږي هغه 3 کاله چې په هغوی کې دا میاشت دا شپه نه را لاندې کړي لیدل مهم نه دي ښه بعضې خلک وایي اعتکام مې وکړه څه مې ونه لیدل نه لیدل مهم نه دي فقط په دې شپو کې دا په دې شپو کې د لیلة القدر شپه ده چې چا پکې عبادت وکړه بس ثواب به حاصل کی او که چا عبادت نه کړ بعض علما فرمایي حدیث شریف کې راځي چې چا د ماسخوتن مونځ جمع سره وکړه گویا کې نیمې شپې پورې ولاړو د الله عبادت کې او چا چې سهار مونځ جمع سره وکړه گویا کې ټوله شپه ولاړو ځینې علما فرمایي چې چا د رمضان په آخري 10 شپو کې ماسخوتن مونځ سهار مونځ جمع سره وکړه که نور د شپې عبادت یې مونه کړه نو د دې میاشتې د دې شپې ثواب را لاندې کولی شي ځکه نبی علیہ السلام بارک فرمایي چا د شپې مونځ د سهار مونځ جمع سره وکړه گویا کې ټوله شپه ولاړو چې ټوله شپه ولاړې خو لیلة القدر پکې راغی که نه اسی د الله جل جلاله یوه پیرزوینه ده په موږ او تاسو د نبی علیہ السلام مبارک برکات دي نور څه نشته علماء دام قولم کړی دی که څوک د لیلة القدر په شپه عبادت کوي او که نه کوي الله جل جلاله د نبی علیہ السلام امت دپاره چې په دې میاشت کې روژه نیسي د دې شپې فضیلت ورته پوره ورکوي وجه یې څه وه وجه دا وه نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرامو ته د یو پیغمبر تذکره وکړله چې الله تعالی ورته 1000 میاشتې عمر ورکړی و او د ورځې به روژه و د شپې به عبادات کول د ورځې به جهاد کولو صحابه کرام پریشان شول چې زمونږ عمر کم دی او د تیرو امتونو عمرونه زیات ول که هر څومره موږ عبادت وکړو نو د هغوی ځای نشو نیولی نبی علیہ السلام مبارک ته شکایت وکړه د الله پیغمبر زموږ عمر کم دی
او د تیرو امتونو عمرونه زیاتو، دا به څنګه شي؟ نو نبی علیہ السلام مبارک پریشان شو. رښتیا مشکل دی. دی کې جبریل علیہ السلام راغی، الله جل جلاله راولیږه، دا آیتونه راوړل. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. من قرآن عظیم شان په شپه د لیلة القدر کې نازل کړی دی. ته څه خبرې؟ الله فرمایي چې لیلة القدر څنګه شپه ده؟ تا ته وایي څه معلومه ده؟ الله په خپله فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. دا د زرو میاشتو نه بهتره ده. الله برابر نه دی ویلي، وایي بهتره ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چا پوښتنه وکړه چې د لیلة القدر شپه په کومه شپه ده؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په قرآن باندې ډېر پوهېده. د نبی علیه السلام مبارک تره زوی و، دې ته یې دعا کړې وه، رئیس المفسرین ورته ویل کېږي. چا ورنه پوښتنه وکړه لیلة القدر کومه شپه ده؟ دی ورته وایي د قرآن عظیم الشان نه معلومیږي چې دا په 28مه شپه ده. وایي ځکه لیلة القدر کې 9 حروف دي. څو دي؟ 9. په لیلة القدر کې 9 حروف دي، او په سورة قدر کې الله جل جلاله د لیلة القدر لفظ دا 3 ځلې راوړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. 3 په 9 کې وی روجه لکه چې سخته ده، آواز نه کوي. 3 په 9 کې 29. وایي د قرآن عظیم الشان نه معلومیږي اشارتن، الله موږ ته اشاره را کړې ده چې د لیلة القدر شپه په 28مه شپه ده. نو موږ او تاسې به انشاءالله خبرې خو د لیلة القدر متعلق ډېرې دي، انشاءالله چې موږ او تاسو به بیړه کوو، او وخت ډېر فاني دی، مختصر دی. دا دی لږ وخت کېږي چې روژه شروع شوې ده، نو د دستي 14مه ده. نو دا وخت تېرېږي. هر تنفس چې موږ اخلو داسې فکر وکړه چې موږ آخرت ته او قبر ته نږدې کېږو، او دنیا نه نور ورو زموږ ستاسو سفر او کوچ دی، او دلته په طریقې د دوام سره څوک نه پاتې کېږي. نو لخیره چا چې ارادې کړي وي د اعتکاف، لخیره بس ځان آماده کړي اعتکاف دپاره چې ډېر ثوابونه پکې دي. او بیا په اعتکاف کې ډېر احتیاط وکړئ، په اعتکاف کې زړورتیا ونه کوي. دا بعضې وخت چې ډېر سره کېږي دې کې ورنه زړورتیا کېږي، او که ډېر هم کېناستئ مشکل پکې نشته، خو صرف ډېرې خبرې دنیا مه کوئ چې وخت هم ضایع نه شي. نو د اعتکاف ته د روجي 21مه شپه نو بیا به څه کوئ؟ اعتکاف ته به کښېنئ. 10 شپې به کښېنئ، 10 شپې به څه ته کښېنئ؟ اعتکاف ته به کښېنئ. اعتکاف متعلق خبرې وي، د لیلة القدر متعلق خبرې وي. که کور کې هم څوک وي جمعات ته نشي راتلی، کور کې اعتکاف کوي، نو هلته هم لخیره اعتکاف یا کور کې اعتکاف نه کوئ، نارینه همداسې عبادت کوئ، کېدای شي الله تعالی موږ او تاسو د اجر او ثواب راکړي. نور وخت پوره دی.